کورونو کې د ساتل شوو ځناورو او مارغانو دغه ښایسته نندارتون یا پیټ شو د ډپارټمنټ آف هیلث ساینسز پیښور کې ځناورو سره مینه لرونکو را جوړ کړو چې پکې د صوبې د ګوټ ګوټ نه خلکو خپل ساتل شوي سپي پیشوګان توتیان او داسې نور ځناور راوستي وو او په دغه مهال یو ځوان علي ډیوه راډیو ټي وي ته وایي موږ ټول باید ځناورو سره مینه وکړو. Feeling good, very good. ډېر خوند یې وکړو جي، ډېره مزه ده جي او پیټس ډېر ښه دي موږ دپاره جي. موږ ته پکار ده موږ پیټ سره مینه وکړو. وایي په ډومبي ځل مې دومره د نایابه نسلونو سپي یو ځای وکتل چې پکې لیبراډور، جرمن شیفرډ، بیلجیم شیفرډ، روډ ویلر، ډوبرمین، بولډاګ، پیټ بول او پګ د ذکر وړ دي. دغه شان نندارتون ته خلکو ایرانی، روسي، ترکي او سیامي پیشوګانې هم راوستې وې او د اعلی نسل د توتیانو هم کمی نه و. او دغه میرمن جنت محمود وایي په ډومبي ځل داسې قسمه نندارتون کې برخه اخلم. ډېر ښه انوایرمنټ دی، موږ ډېر زیات انجوای کوو. لایک زما پیټ هم ښه لکه فرسټ ایکسپوژر یې دی داسې چېرته بهر پیټ شو باندې. سو وی آر ویری ایکسایټډ اینډ ډېر زیات خوشحال یو اور ایکسایټډ یو. وایي موږ دلته پیښور کې د سپو شوقیانو کلبونه جوړ کړي دي، یو بل سره په دې اړه معلومات شریکوو، خو تر ټولو غټه ستونزه د ځناورو د درملنې د اسانتیاو کمی دی او که کومې شفاخانې موجودې هم دي نو هلته علاج ډېر ګران وي. دغه شان دا بل ځوان سنان خان د خپل سپي په هکله وایي پوډل بریډ دی، مانی نوم یې دی او فرست ټایم پیټ شو ته راغلی یم او ډېر خوند کړي ما اول انجوای کوم. او وایي که د ځناورو په ساینسي بنیادونو تربیت وشي نو دی د انسان تر ټولو نږدې ملګري ثابتېدی شي. او د نندارتون اخره کې ښایسته سپو، پیشوګانو او توتیانو ته ټرافیانې او سرټیفیکیټونه ورکړل شول او د پروګرام پای کې ځوانانو اتڼ واچولو. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو ټي وي، پیښور.